د فراغت په ویاړ جوړ شویو مراسمو کې ویناوالو ویل د هیواد بېوزله ځوانانو ته په وړیا د زده کړو زمینه تر یوه بریده مساعده شوې چې په اوسني عصر کې اړونده زده کړې اړینې او خورا مهمې دي. نو په همدې اساس اسلامي امارت حادثې دا دي چې د ځوانانو د غوره او ځلانده راتلونکي په پار ورته برنامې پراخې کړي. دوی دغه راز په هره برخه کې د ترلاسه کړو زده کړو د هیواد په پرمختګ کې په ګډ کار او خدماتو ټینګار درلود. ان شاء الله راتلونکي کې مو د هغه زده کوونکي چې مطلب د وسه دي څه نه لري د لپاره پلانونه دغه دي چې کورسوس راوغږېږو پانتونوس راوغږېږو او همدغه شان د سنټري څخه خبرې وکړو او دغه شان لګیا چې د یوې بلې حل لارې وګورو چې دوی دپاره یو څه نه څه د تدریس زمینه برابره کړي درس فارغ زده کوونکي هم خوښ وو او د ویاړ ځای یې باله چې په وړیا توګه یې زده کړې تر یوه بریده بشپړې کړې او لا یې د ورته ښوونیزو مرکزونو او برنامو د پراختیا هیلې درلودې. دا ډېرې مهمې دي چې اطلاعات او کلتور ریاست کې موږ ته وکړې درسي نه وکړل. یوه استاد غیر زري نه دی کړی په ټیم کلاس کې ادارې منیجمنټ کې نه دی کړی دغسې ویناوالۍ برخه کې دي انګلیسي برخه کې یوه استاد غیر زري نه دی کړی ټول هغه ته ارزښت شوي دي شاګردونو ته. دا زده کړې چې دي په آینده کې مو ته ډېرې په کور کې نه خوستی شم چې ځکه دغه ځینې خلک وایي دا وړیا دي خو دا وړیا برخه نه ده خو دا ډېر مهمې دي نو دې برخې نه به زه په آینده کې ګټه واخلم. هیره د نویج د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د وړیا ښوونیز مرکز څخه د اتمه دوره د فراغت ده چې د کمپیوټر اداره منیجمنټ او ویناوالۍ په برخو کې سال تنه زده کوونکو په وړیا زده کړې ترلاسه او دا مهال فراغت لیکونه ورکړل شول. د مسؤلینو په خبره چې لا به هم په اړونده برخه کې فعالیتونه او هڅې دوام لري.